السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید لرم چې خبرې والله پاک مو همیشه خوشاله بادو ساته. دا بور چې تاسو وینئ ماشاءالله د موږ دی توکو او د دې د خوشاله نن څه انتها نشته دی. سورج مخکې ما خپل نیا راته د دې د کور تذکره راته وکړه چې د دې پم خراب شوی دی او اوبو ته د ډیر زیات محتاج دي او پردو کورونو نه دی اوبه راوړي. نو وې دې لپاره څه چلو کنه ما مختصر لا یو ویډیو چلولو د خپل پیج نه او د مې ویډیو چې دې ته د اوبو ضرورت دغه شانت یو قرانه ده. نو ډیرو خلکو موږ سره امداد وکړو، خاص کر فهم الله په نوم یو ملګری دی چې هغه موږ ته 25000 روپۍ پکې را لګړي، نور ملګرو چا 5000 روپۍ را لګړي، چا زر، چا داسې 200 روپۍ د چا چې 100 نو ټول ته الله رب العزت جزای خیر ورکړي. او نن د دې دا بور ماشاءالله پوره شو، دا پم د دې پوره شو، ډیر کلی او صفا او بدی تاسو وینئ ماشاءالله. استاد سره الله تعالی خو کی ډیر په مینا محبت دی لا دا بور پوره کو او ډیر صفا او به ولا پکې راوسته. نو نن د سره د درې خبرې وکړو چې د سره امداد کړي دی دا غي ډیر زیاته شکریا هم ادا کړي او لا ماشومان دی ډیر زیات تکلیف ودی تا او بو د لپاره بدای پردو کورونو تدلل او نه به وبر وړي. نو کله کله بداسو شو چې خلکو به بیکارونه کول، کله به چاوي چې نور به بس مولې منا وخت له چاسه هر چا ته پته ده چې ګرمۍ کې د اوبو سونه سخت ضرورت دی خلکو ته. نو دیم ماشاءالله نن انتهایی زیات خوشاله دي. بلاله خوشاله کنه؟ ډیر خوشاله ګلګ ډیر اوبو ته خوشاله هغه ماشوم تم راځه ما بعد لره خوشاله وکړه راځه ما بعد لره خوشاله نه نه اوبو ته تاسو کې ملاو شوي. ها دا د دې والد سم د ماشاءالله دای بوس یو څو خبرو کې د چا چې امداد کړي دی ای به شکریا ادا کړي. نو دې سره څه خبرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاجی بس تکلیف او الله رحم کو ماړه کې را لل شیر بور بس دی الله مهربانه بادشاہ دا بس دی لو کو دو کسانو الله دې بار ساتي، الله دې پس ته خوشحالي دې الله دې پاغي خوشاله ساتي او بادو په دې ول عزت ورکی عمر ډیر دغه کو بس دا بو کار لو کو بس بورو خو بل رحمت شاه استاد دی خدای پاک وبخي اگر له بور کړو مخکې وا خراب شو زم وترتلو نو لکه وبو پکې دسي دغه وی لکه بیکار وی لکه ظلم نه غوښتي. اوس دی الله مهربانه بادشاہ د ملاو کل ودی د تدابر وستو آباد شي. عزت دې دې باندې دنیا او آخرت کې ورکی او هر چا د پد د زمي عزت مند چې د اوبو ثواب سونه زیات دی دا چې در کوم پورې موجوده اوس او دی بیا دینه دغه چلی کنه دا اوبه دینه استعمالي نو دغه ټول خلکو ته به د اجرونو ثوابونه ملاويږي. الله رب العزت تاسو نه قبول او منظور کړي. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.